تاسو تا ومنله چې د واده په لومبۍ شپه د ملا په مخ کې تا ومنله چې دا ښځه تا قبوله کړې وه او قبوله دې کړه به دومره لفظ وایي دا چا چې واده کړي دی وایي اوج دغه یو ټکی د دې ښځې څومره بوجونه ستا په سر کې دي ستاسو ټولو ښځې شته که نه کمړې دي ښځې د ټولو شته د واده په شپه صرف د نکاح په وخت کې تا دا ټکی کړی چې دا ښځه دې قبوله کړې عام دا چرته سم ملای نکاح تړي نو دا ماضي او حال صیغې پکې وایي قبوله کړې دی واو قبوله دې کړه نو دی وایي چې او جی قبوله کړې مې واو قبوله مې کړه اوس خو نکاحونه هم ټول چې دی ډسکو شو اوس خو صیغې میغې پکې نشته خورای ولی کېنئ دا جنۍ نه پکې صیغې شته نه پکې ماضي شته نه پکې حال شته نه پکې استقبال شته تاسو خیال راکړئ لاړه هغه وخت لاړو چې نکاحونه به د سنت مطابق تړلی کېده اوس نکاح ته خیال د چای هلته ټول خلک په ګډېدو وي که نکاح ته خیال وساتي مخې ټول ګډېږي ښځې هم ګډېږي سړي هم ګډېږي هلکان هم ګډېږي بس هلک داسې راکاږي لکه د مردارې تیکې غوندې هله استاد زر کوه ناوخته دی په دې قهر دا ټول ملک اخته نکاح د ټول واده خلاصه ده د ټولې زندګۍ دار و مداري په دې دوو ټکو باندې نو یو ټکي ویلو سره د دې ښځې وګوره د دې جامې د دې علاج دې لکور د دې بچی دا ټول نظام زندگی سنبالول په دې یو ټکي ما قبوله کړې وه ستا په ذمه فرض شي که نه که دا بیماره شي او وایي چې ما ډاکټر له بوځه ته ورته وایې چې ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلي چې زه به وله داروم کوم ته ویلی شي داسې یا دې له کور وګوره وروره ما خو د نکاح په وخت کې دا نه ویلي چې دې له به زه کورم ګورم جامې وله راوړه ما خو جامې نه وي منلې نه چې تا ما قبوله کړه لازمي نتیجه ده دې ستا په دماغ کې د وړاندې نه پرته چې ما قبوله کړه ټکی یوازې دا نه ده چې زه به ورسره شپه تېره کړم او بیا به لته ورکړم او دا به ځي نه ما قبوله کړه دا معنا چې زما ټول بدن به په حرکت کې وي تر هغې پورې چې مې ساه نه وتي د دې ښځې د خدمت لپاره ته دا نشي ویلی چې دا کار نه کوم دا دغسې مثال دی